د مصیبت په وخت کې څه کول پکار دي، څه نه دي کول پکار. قرآن کې دا مسله بیان شوې ده، په حدیثونو کې دا مسله بیان شوې ده، د سلف صالحینو په ژوند کې دا مسله بیان شوې ده. هغوی دې باره کې خبرې کړي دي، صحابه کرامو، تابعینو، تبع تابعینو، د څلورو امامانو ټولې موږ ته نصیحتونه کړي چې د مصیبت په وخت کې به څه کوئ. مصیبت په وخت کې الله ته رجوع پکار ده، توبه ویسته پکاري، د قرآن تلاوتونه کول، ذکر او اذکار کول، مونځ له زور ورکول. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، صبر کول. خو په یو ځای کې هم په شریعت کې په صحیح سند سره دا نه دي ثابت چې د مصیبت د ختمولو دپاره ته بې وخته اذانونه کوه. دا په یو ځای کې هم نه دي ثابت په صحیح سند سره. نو دا عمل بدعت دی. او بیا دا یو مولوي صاحب چېرته ویلي دي، یو بریلی مولوي صاحب ما خوب لیدلی ده او خوب کې مې دا خبره لیدلې. ګوره شریعت په خوبونو باندې نه دی بنا، او دې خوبونو له هېڅ اعتبار نشته، په دې باندې څه احکام نه ثابتېږي. د پیغمبرانو نه بعد، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه بعد بیا که څوک خوب ویني او په هغې باندې یو حکم ثابتوي، نو دا دی غلط کار کوي. داسې خو به هر سړی وایي چې ما خوب لیدلی ده او ما پکې دا لیدلي دي، ما دغه لیدلي دي. نو اول خو دا خبره. بیا دا اذان کول شریعت کې نشته. هم بعض خلک دې دپاره څه دلایل پیش کوي، لکه امام طبراني رحمه الله یو حدیث راوړی د انس بن مالک رضی الله عنه چې پرون ما د هغې باره کې څه لیکلي هم کړي. مختصر مې دا ویلي چې دا حدیث سندن کمزوری دی په نزد د ټولو محدثینو، د ټولو محدثینو په نسبت باندې دا کمزوری دی، ځکه چې په دې کې یو راوي دی چې هغه قابل قبول نه دی د محدثینو په نسبت باندې، او د محدثینو په تله کې هغه کمزوری دی، تر دې چې امام بخاري رحمه الله په هغه باندې ښه سخته جرحه کړې ده. نو په یو صحیح سند سره هم نه دي ثابت. بله ده که چېرته ثابت هم شي بالفرض جدلا لږ ساعت له به ومنو چې زه دا حدیث ثابت شو چې کله اذان ویلی شي الله دغه کلي د عذاب نه بچ کوي، نو موږ به دا وایو چې دې نه خو مراد دغه اذانونه دي، دا کوم چې 15 وخته ویلی کېږي، دا اذانونه ترې مراد دي. دا اذانونه خو به ترې نه مراد چې ته بې وخته اذانونه کوه. بل دا چې په اذان سره شر ختمیږي، د کیسه شک نشتی، عذابونه ختمیږي الحمدلله، رحمتونه د الله راوري، او دغه اذانونه کافي دي که نه کوم چې 15 وخته د فرضي منځه دپاره ویلی کېږي. نو هېڅ ضرورت نشته چې موږ پکې نور اذانونه کوو. که یو سړی دا خبره موږ ته وکړي، لکه بس خلک موږ باندې داسې اعتراض کوي، او دا د جاهلانو اعتراض دی، وایي څه غلط کار خو یې نه دی کړی خو اذان یې ویلی دی. لکه بعض سبحان الله موږ باندې داسې اعتراض کوي، دا د جاهل سړي اعتراض دی. په دې وجه د جاهل اعتراض دی. که زه تاسو ته دا ووایم په ورځ کې 15 وخته مونځ دی، 15 مونځونه الله فرض کړي، او زه شپږم مونځ کوم. د ماسخوتن او د سحر په منځ کې زه یو بل مونځ هم کوم. تاسو به راسره ومنئ؟ نه نه یې منئ. ولې؟ ځکه چې دلیل پرې نشته. خو که زه تاسو ته دا ووایم چې تاسو ما ولې منع کوئ، زه خو د خیر کار کوم، یو راسره هم دا نه منئ، وایي به چې صحیح ده ستا نیت خو صفا دی، خو دا کار نه دی ثابت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه. او موږ سره یو تله ده په شریعت کې، حدیث د عایشه رضی الله عنها معروف حدیث دی، من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. چا چې زموږ په دې شریعت کې داسې یو نوی کار وکړو چې هغه په دې شریعت کې د هغې څه اصل نه وي، بنیاد نه وي، دلیل نه وي، نو دا عمل چې دی دا مردود دی، دا د الله په نسبت باندې قابل قبول نه دی. نو دا خبره یاده ساتئ قدرمنو چې د مصیبت په وخت کې د بې وخته اذانونه کول او کوټو ته ته په دې باندې څه دلیل هغه نشته. بیا د مسلمانانو په یره کې د مسلمانانو په زړه کې یره پیدا کول دي. لکه بعض ملګرو ما ته وویم چې موږ ډېر سخت یره کې شو چې یره که څه بس لاړ ورسه تباه شو، نو داسې کارونه چې هغه غیر شرعي دي د هغې نه ځان ساتل پکار دي. الحمدلله موږ سره نورې لارې شته، شرعي لارې، لکه ذکر او اذکار کوه. د فرض منځه نه بعد ډېر ملګري دا تپوس کوي دا نن سبا چې کومه بیماري چلیږي او وبا عامه شوې د کورونا د وایرس، الله دې ته موږ ټول په امن او امان کې وساتي. د هغې د بچ کېدو، هغې نه د بچ کېدو ډېرې لارې دي، ډېرې طریقې شریعت ښوولي دي. لکه یو طریقه ده 15 مونځونه چې ته کوې، د دې نه بعد د اذکار مه پرېږده. د 15 مونځونو بعد د فرض مونځونه چې انسان وکړي، د دې نه بعد چې کوم اذکار دي د دې ښه خیال ساتئ، او دا
مه هېروئ او د دې په دې کې ځان مه غافله کوئ. دغه شان د سهار او د ماښام د اذکار چې دي، کوم سړی د سهار او د ماښام د اذکار ووایي رب العالمین د هغه حفاظت کوي. لکه پای کې یو دعا ده بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. سحر درې پیرې وې، ماښام درې پیرې وې، الله به تا ساتي، الله به ستا حفاظت کوي، الله به تا د هر مصیبت نه په شر کې ساتي. داسې نور ډېرې دعاګانې دي چې هغه ثابت دي الحمدلله. نو اذکار ډېر کوئ، د قرآن تلاوتونه کوئ په کور کې. دا زموږ سره ښکلې موقع ده، ډېره ښکلې موقع ده. اوس اکثر ملکونو چې دی لاک ډاون کړی دی او په خلکو باندې پابندیانې لګولي دي د هغوی د حفاظت لپاره چې د کورونو نه به نه راوځئ. بعضو مکمل پابندي لګولې ده، بعضو وي چې وختي طور به نه راوځي. دا زما او ستا دپاره غټه فایده ده، ورب الکعبه چې زما او ستا دپاره غټه فایده ده. او دا ته فایده ذکر کړم، رب العالمین چې کوم کار کوي په هغې کې محض شر نه وي. لکه اوس ډېر خلک د کورونا بیماري ته په دې نظر ګوري چې دا صرف شر دی. نه نه، په دې شر کې خیر هم پروت دی، په دې شر کې خیر هم پروت دی. هغه خیر د هغه خیر نه بعض خیر دا دی چې موږ ته واپس شو، الله ته توبه وباسو، رجوع وکړو. دغه شان موږ ته وخت میلاو شو د قرآن د تلاوت کول. ته په کور کې ناسي، په کور کې ناسي. زه درته قسم خورم په دې خبره باندې، یقیني دا خبره کوم، ګمان نه دی زما، چې اکثر خلک دغه فیسبوک ته ناست دي، دا دروغو د اخبار نشر کوي او پلاني ځای کې بیماري دومره شو، پلاني ځای کې دومره شو، هلته دومره مړه شو، دلته دا چلو شو، دغه دا چلو شو، دغې ته ناست دي. او یا سندرې او فلمونه ګوري، او یا په کور کې ناست دي ګیمونه کوي، څوک تاش کوي، څوک لډو کوي، څوک کریم بورډ کوي. د الله نه ویرېږي د الله بندګان. دا عذابونه خو دې دپاره راځي چې د انسانان را واپس شي الله ته، لعلهم یضرعون. الله وایي دا عذاب زه دې دپاره راولم، دا سختي په دې راولم چې دا خلک ما ته عاجزي وکړي، را واپس شي ما ته. او ته په کور کې دننه ناستې او دومره سخت حالات دي چې بهر ته د راوتو اجازت نشته، بیا هم ته الله ته واپس نه شوي. دا زموږ سره اوس ښکلې موقع ده، ورب الکعبه ډېره ښکلې موقع ده. د قرآن کریم تلاوت ډېر کوو. چاته چې قرآن یاد دی هغه ته موقع ده د مراجعې کولو، خپل قرآن پوخ که. چاته چې قرآن یاد دی هغه ته موقع ده چې د قرآن پوخ کړي. ښه دغه شان چې چاته نه دی یاد، رو کوشش کوئ روزانه یو آیت یادوه، یو دو آیت یادوه، کوشش کوه، محنت کوه، رو 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 به الله سبحانه وتعالی ستا ذهن کولو کي، د قرآن به ته یاد شي. کومو ملګرو ته چې قرآن یاد دی، که هغه علماء کرام دي، که هغه طلبة العلم دي، که هغه قاریان دي، هغه ټولو ته زه د زړه د کومې نه دا نصیحت کوم، حدیثونه ورسره شروع کړئ. مختصر کتابونه د حدیثونه چې کوم دي هغه د هغې نه روزانه یو 15 حدیثونه، یو 10 حدیثونه ته یادوئ. زموږ سره ډېر ټایم دی الحمدلله، ډېر زیات ټایم دی. روزانه چې 15 او 10 حدیثونه مو ته یادو، لوی شی به موږ یاد کړو. خصوصا دا نصیحت د حدیثونو یادولو ده د علماء کرامو دپاره، د قاریانو دپاره، د طلبة العلم دپاره دی چې تاسو مختصر کتابونه شروع کړئ، الاربعون النوویه، عمدة الاحکام، بلوغ المرام، او بیا داسې په دې ترتیب باندې ځئ. که په دې کور په دې ناسته کې یو کس یو څو صورتونه م یاد کړي نو ډېره لویه فایده وکړه، ډېره لویه فایده. ما ته په خپل ځاني دا خبره محسوسه شوې ده. زه تاسو سره خپله تجربه شیر کوم، خپله تجربه تاسو سره شریکه کوم. هغه ده چې ما خپل ځاني قرآن کریم د مراجعې وخت به ما ته مکمل نه میلاوېدو، کله لږ وایه کله ډېر وایه، په عامو ورځو کې کارونه ډېرو، مصروفیات ډېرو، نو کله سپاره واړوه، کله نیمه سپاره واړوه، کله ډېر کله لږ. اوس دومره ښکلې موقع ده چې انسان که په صحیح قرآن ورته یادي او ډېر ورته کچه نه وي او دی کیني په صحیح اراده باندې د قرآن مراجعې ته، نو په یو ورځ کې هم د پوره قرآن ویلی شي، په یو ورځ کې هم د قرآن پوره ویلی شي. دا تجربې خبرې تاسو ته کوم. نیم قرآن ویلی شي، 10 سپارې ویلی شي، 15 سپارې ویلی شي. بیا د هغې سره چې انسان یو حدیث یادوي، یا د هغې سره یو انسان د یو عالم د کتاب مطالعه کوي، درس اوري. اوس الحمدلله د قسمه قسم علماو د تفسیر دورې موجودې دي. یو دوره ځان سره ډاونلوډ کړه، په موبایل کې واچوه، قرآن ځان ته کولاو که کمره کې ناسې، نو بس شروع وکړه، د قرآن یې زده کوه، د دې وخت نه فایده واخلئ. الله د امتحان دې دپاره نه دی راوستی چې ما ته په کورونو کې کینو او ګپ شپ ډېر کړو او مزید چرچې او صرف خوبونه او منځونه هم بېټیم. نه، ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا. په کومو ملکونو کې چې په منځه باندې په جومات کې پابندي لګېدلې د وختي طور، نه د هغه خلکو دپاره دا اهمه خبره ده
چې دې مطلب دا نه چې تا نه مونځ ساقط شو او لاړ بس ختم شو د مانځه خبره ختمه شو نه تا باندې مونځ لازم دی په کور کې کوه په ټیم سره یې کوه که د سره بچي یا کور کې د سره رونه او دغه شان ډېره کې د سره انډیوالان د جمې مونځ کوئ هسې هم تاسو یو ځای کې چې یو ځای کې راشئ د جمې مونځ به وکړو او دغه شان دعاګانې د الله نه ډېرې زیاتې غواړي ډېرې دعاګانې د الله نه غواړي او په دعاګانو سره الله سبحانه وتعالی مصیبتونه لرې کوي او ټولو ته دا نصیحت وکړم ټولو ته دا نصیحت کوم د زړه د کومې نه چې دا څه چې دي دا څه حالات چې راغلي په موږ باندې مضبوط ایمان او یقین ساتئ چې دا ټول هر څه په تقدیر کې لیکلی شوي خبرې دي د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه 50,000 کاله مخکې الله سبحانه وتعالی دا خبرې ټولې لیکلي دي چې کومه بیماري به په د انسانانو باندې راځي او څنګه به راځي څومره به پکې مري څومره به بچ پاتې کېږي نو زما او ستا تقدیر فیصلې هم شوي دي او ځکه حدیث کې راځي چې رفعت الاقلام وجفت الصحف قلمونه د تقدیر هغه اوچت کړی شوي دي د تقدیر پاڼې چې دي هغه وچې شوي دي نو څه چې الله سبحانه وتعالی په تقدیر کې لیکل هغه لیکلي زما او ستا په تقدیر کې نو اول خو په دې باندې مضبوط یقین ساتي دویمه دا خبره یاد ساتي دا کومه بیماري چې الله راوستې د کورونا د مرض دا هم د الله مخلوق دی ګورئ دا د الله مخلوق دی او د الله د مشیت او د ارادې مطابق د نقصان ورکوي او د خوري نو مضبوط یقین ساتي د هغه رب سره رابطه جوړه کوي د کوم رب په طاقت کې چې دغه بیماري ده کوم رب چې دا بیماري راوستې ده او کوم رب چې دا بیماري لرې کولی شي د هغه رب سره رابطه مضبوطه کوي د هغه رب سره رابطه مضبوطه کوي انشاءالله دا ټوله مسله به حل شي دا ټولې خبرې به حل شي او بل دا چې صبر او صبر فاصبر صبرا جمیلا زما تاسو ټولو ته د نصیحت دی ښایسته صبر وکړئ ښایسته زړه مه بد کوئ او مه طبیعت خرابوئ یو خو دا چې تقدیر دا د الله طرف لیکلی شوي خبرې دي دویم دا بیماري دا وایرس دا د الله مخلوق دی دا د الله د طاقت لاندې دی د الله د مشیت او د ارادې لاندې دی او درېیمه ده صبر به کوو ما ورته د مؤمن شان دا دی الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة کله چې مؤمنانو ته الله مصیبت ورسي نو هغوی دا کلمه وایي انا لله و انا الیه راجعون الله به په دې خلکو باندې خاص رحمتونه راوړي او دې خلکو ته به الله هدایت ورکوي په دنیا کې هم او په آخرت کې هم الله دوی له هدایت ورکوي لار د جنت به ورته ښیي صبر کوئ او دا هم تاسو ته ووایم کوم حفاظتي تدابیر چې دا ملکونه او دا مشران تاسو ته ښیي یا موږ ته ښیي په هغې باندې عمل کوئ د هغې نه مذاق مه جوړوئ بیماریانو پورې ټوغې مه کوئ د الله د عذاب نه لطیفې مه جوړوئ د الله بندګانو دا زړه زموږ جاړي د جرای مقام دی د افسوس مقام دی چې د الله سبحانه وتعالی د عذاب نه خلک لطیفې جوړې کړي د الله د عذاب نه خلک مذاق جوړ کړي خاندي په هغې پورې دا نن سبا د کورونا په دې بیمارۍ پورې لطیفې جوړې شوي دي ته ګوره د الله دې غټ عذاب ته ټوله دنیا یې وجړه کوله ټوله دنیا یې ګډوډه کړه او په دې بدبخته انسان کې دومره هم هغه بیداري رانله چې الله ته واپس شي وجاړي الله ته نه الټه په هغه بیمارۍ پورې او په هغه عذاب پورې خاندي او لطیفې ته جوړوي الله نه ویرېږي د الله بندګانو د الله د عذابونو نه څوک لطیفې نه جوړوي ګورئ دې نه لطیفې مه جوړوه چې بیماري راله پلاني ځای کې دې چیرې شو پلاني ویډیو کوي صرف دې دپاره چې زما ته لایکس ډېر میلاو شي او زما په ویډیو باندې کمنټ ډېرې وشي او زه به پیسې وګټم په یوټیوب کې او په بل ځای کې او په بل ځای کې او په فیسبوک کې د پیسو ګټلو دپاره تاسو د الله په عذاب پورې خاندئ د خپل ویډیو شیر کولو دپاره او د ویډیو د چلولو دپاره یو سړی د الله په عذاب پورې خاندي د الله په عذاب پورې به خاندئ نه ګورئ کوم څه چې د الله د طرف نه راشي په هغې باندې به صبر کوو د هغې نه به عبرت او درس اخلو د بیماري او نور داسې حالات لکه مخکې هغه 2015 کال کې 2005 کې هغه سخته زلزله راغلې وه چې هغې ډېر نقصان کړی و په پاکستان کې
او په نورو ملکونو کې هم کړی خو پاکستان کې هغه زلزلې ډېر نقصان کړی د بس ظالمانو به څه چل کوو په دې زلزله پورې به یې خندل کله به یې دې ته مسکال وي کله به یې دې ته څه وي کله به یې څه وي یعنې یو انسان زړه دومره سخت شي چې د الله په عذاب پورې بیا مذاق جوړ کړي لکه د سختو حالاتو ته ګوره واپس شه خپل رب ته وجاړه خپل رب ته وجاړه دعاګانې وغواړه سجدې ولګوه د سترګو نه اوښکې توی که دا څه چې راغلي دي په موږ باندې زمونږ کړه دي زمونږ اعمال دي او دا زمونږ د زړونه چې غافلې دي دي ګناهونو د لاسه غافله شوي دي نو دا خبره یاده ساتئ چې حکومتي ادارې او مشران چې تاسو ته کوم نصیحتونه کوي په هغې باندې عمل کوئ او دا ټوغې د دې نه مه جوړوئ په دې ورځو کې یو نصیحت دا دی چې ځان د یو بل نه لږ لرې ساتئ او ډېر اجتماعات مه جوړوئ ډېرې ګڼې مه جوړوئ چې څه کار کوئ په ساده طریقې سره یې کوئ پالتو د کور نه مه وځئ بغیر ضرورته د کور نه مه وځئ دا ټول نصیحتونه زما او ستا دپاره دي دا نصیحتونه دا چې په کور کې کښېنئ او مه وځئ او ماسک خولې ته واچوئ او د لاسونو صفایي کوئ دا نصیحتونه زما او ستا دپاره دي د بل چا دپاره نه دي دې کې زما او ستا فایده ده زمونږ د کور پکې فایده ده زمونږ د بچو پکې فایده ده زمونږ د ښځو پکې فایده ده زمونږ د مور پلار پکې فایده ده د ټولو دپاره دا نصیحتونه قیمتي دي دغه شان په دې وخت کې دا یو اهم نصیحت زما واورئ اکثرو ملکونو خلک په کور کې مجبوره کړي دي چې کښېنئ به غریبانان خلک کم چې مزدوریانې کوي روزانه او دغه دیاړۍ کې چې څه وګټي هغه خوري هغوی ته ډېر مشکل دی هغوی ته مشکل دی خو کله ناکله د مجبورۍ د لاسه مشران د یو ملک حکومت د یو ملک هغه داسې فیصله وکړي چې هغه ته بله لار نه وي مجبوره شي هغه نو هغوی دا نه غواړي چې زموږ دا غریبانان دي تنګ شي او زموږ دا غریبانان دي ستړي شي او دوی دي وږي شي او تږي شي نه دې دپاره نه کوي دا فیصلې خو مجبوري ده زما او ستا اوس دې ځای کې څه ذمهواري ده زما او ستا ذمهواري ده د کوم غریبانان چې موږ پېژنو او زموږ ګاونډیان دي یا زموږ په کلي کې دي یا زموږ خپلوان دي زموږ په علاقه کې دي د هغه غریبانانو سره مرسته کول په دې ورځو کې د لوی جهاد دی لوی جهاد او لوی اجر الله هغه انسان له به ورکوي چې په دې ورځو کې د غریبانانو تپوس کوي او په دې ورځو کې د غریبانانو کور ته ورځي او هغوی له سوداګانې اخلي او هغوی له هغه څه اخلي چې کوم دی د خپلو بچو دپاره او د خپل کور دپاره اخلي په دې ورځو کې زما یو اهم نصیحت هغه تاجرانو ته دی او کاروباریانو ته دی هغه دا دی چې د الله بندګانو مسلمان خو په داسې موقع پسې ګرځي مسلمان په داسې موقع پسې ګرځي چې زه به په څه طریقه باندې د مسلمانانو له د انسانانو له فایده ورکوم زه به په څه طریقه دوی ته خیر رسوم یو مسلمان په دې پسې ګرځي او ته سامان ګرانې او ته دوایانې ګرانې او ته د استعمال شي نه ګرانې د الله نه یېرېږې دا حالت نن په هغه دي سبا به پته او دا حالت په ټولو باندې دی نن چې کوم راغلي دي وتلك الايام نداولها بين الناس الله وی دا ورځې دي دا زه بدلوم را بدلومه که ستا طاقت ته ستا دوکان دی په کار دا دی چې ته ریټ کم کړي د یو شي په دې ورځو کې په دې ورځو کې ریټ کم کړي خصوصا د غریبانانو سره مرسته وکړي هغوی له هسې یو سامان پکې ورکړي هسې هغوی له د خوراک راشن ورکړي په کار خدای چې ما ورته دا وکړو زما ورسته دا کردار دی آیا اسلامي معاشره داسې بیا پښتنه معاشره داسې د پښتو معاشره هغه داسې چې ته د یو سړي د مجبورتیا نه د یو سړي د غربت نه د یو سړي د کمزورتیا نه غلطه فایده اخلي یو سړی غریب دی یو سړی کمزور دی یو سړی حاجتمند دی ضرورتمند دی ته به ورسره ښه منډه وایې د بعضو ریټونه ښه ډېر کړي وي دا د تجارت ورځي د الله نه ویرېږئ ویرېږئ د الله نه ګوره ان بطش ربک لشدید د الله رانیوه ګوره ډېر سخي ګورئ د الله رانیوه هغه ډېر سخي ګورئ مه کوئ د الله د مخلوق سره ظلم مه کوئ د الله د مخلوق سره دوکې دړاکې ویرېږئ د الله نه هغه لوی الله ته موږ ټول مخامخ کیږو دغه شان زما نصیحت دی دې ټیم کې علماو ته او دینی طبقې ته چې خپلو عوامو ته خپلو کشرانو ته ښایسته ښایسته بیانونه وکړي چې په هغې کې
امیدونه یي د دې خلکو دپاره د دې خلکو امید پیدا کوي او دغه شان آداب په شریعت کې چې کله یو بیماري راشي یو وبا راشي طاعون راشي شریعت موږ ته څه طریقه ښوولې ده شریعت موږ ته کمې خبرې ښولي کمې نه دي ښولي پکار ده چې د علما د مقررین د واعظین دوی دا خبرې بیان کړي دا موقع دی د بیانولو دغه شان بله خبره اهم هغه دا ده لازم نه ده چې یو سړی به په حکومت کې کار کوي او یو سړی به د حکومت په اداره کې نو هغه به د بیمارانو مرسته کوي نه نه موږ ټول مسلمانان یو او د یو مسلمان په بل مسلمان باندې ډېر حقونه دي د یو مسلمان په بل مسلمان باندې ډېر حقونه دي دا نه ده چې صرف په د حکومت اداره راځي او هغه به د یو سړي مرسته کوي موږ ټول به د یو بل مرسته کوو موږ ټول به د یو بل سره د مصیبت په دې سخته کې ودرېږو او د یو بل له به لاس ورکوو یو بل دپاره به دعاګانې غواړو د یو بل سره به مکمل رورولي پکار دی چې په دې ورځو کې زموږ صحیح رورولي راښکاره شي چې مؤمن د مؤمن څنګه روري مسلمان د مسلمان څنګه روري صحیح رورولي پکار دی چې دې ورځو کې زما او ستا راښکاره شي او بیا هم تاسو ته دا ووایم په اخره کې چې دومره مه هېرېږئ چې انسان هغه وهم په بیمارۍ کې پرېوځي صحیح ده چې دا بیماري نن سبا چې کوم اخبار موږ ورو کوم حالات چې نو بیماری چې ډېره په تیزۍ سره روانه ده او الله سبحانه وتعالی دا بیماری عامه کړې ده خو دومره ده چې کوم رب دا بیماری عامه کړې ده هغه رب زموږ رب دی موږ هغه ته سجدې لګو موږ د هغه بندګي کوو موږ هغه ته لاسونه اوچتو نو انشاءالله الله به موږ د دې مصیبت نه په امن کې ساتي الله به موږ نه خرابوي انشاءالله او نه به الله زموږ ملکونه خرابوي الله به زموږ حفاظت کوي چې کله زموږ په خپل رب باندې مضبوط یقیني کوم رب چې یونس علیه السلام د مئی په خېټه کې ساتلی او په هغه توره تیاره کې موته به هم ساتي انشاءالله او دې ذکر دا فایده او اهم ذکر چې نن سبا په مخه به د خپله ژبه باندې جاري ساتئ هغه دعا د یونس علیه السلام چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې هم دا خبره کړې ده وی هر مصیبت الله د دې ذکر او د دې دعا د لاسه ختموي هغه دا ذکر دی لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دا ذکر ډېر زیات وایي ډېر زیات دا ذکر نن سبا وایي کوم رب چې ابراهیم علیه السلام هغه اور کې ساتلی و هغه اور د هغه دپاره یخ کړی و هغه رب به انشاءالله موږ ساتي کوم رب چې موسی علیه السلام د فرعون د ظلمونو نه بچ کړی و د فرعون د جبروت نه بچ کړی و هغه رب به انشاءالله زموږ هم حفاظت کوي کوم رب چې زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه حفاظت یې کړی دی هغه یې د دشمنانو نه ساتلی دی او د هغه سره هر وخت مرسته کړې ده هغه رب به انشاءالله زمونږ مرسته کوي زمونږ په خپل رب باندې مضبوط یقین دی زمونږ په خپل رب باندې اعتماد دی ومن یتوکل علی الله فهو حسبه الله په صورت الطلاق کې دا خبره کړې په 28مه سپاره کې وایي چا چې الله ته ځان وسپارو الله د هغه دپاره کافي دی نو موږ به ځان الله ته وسپارو موږ به توکل په الله باندې وکړو سره د هغه اسبابو او د هغه احتیاطي تدابیرو کومې چې موږ ته ښویې کېږي موږ به د خپل ځان هم خیال ساتو د خپلې معاشرې به هم خیال ساتو د خپل قوم به هم خیال ساتو د خپل کور هر څه به خیال ساتو او حفاظت کوونکی چې دی هغه الله دی احفظ الله یحفظک احفظ الله تجده تجاهک حدیث کې راځي د الله د دین خیال کوه الله به ستا خیال کوي نو که ما ته د الله د دین خیال وکړو انشاءالله الله به هم زموږ خیال کوي الله به موږ نه ضایع کوي الله به انشاءالله موږ د دې بیمارۍ نه په امن او امان کې ساتي په شرط دی که موږ الله ته رجوع وکړه او موږ صحیح د توحید عقیده په خپل ژوند کې راوسته او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري په صحیح معنو سره شروع کړه انشاءالله زما د خپل رب نه دا امید دی چې الله به موږ نه ضایع کوي انشاءالله او الله به موږ نه خرابوي او نه به الله موږ په موږ باندې بدامني راولي او نه به الله په موږ باندې انشاءالله یاره راولي دې ځای کې اکثرو ملګرو درخواست د دعای چې د ټولو دپاره دعاګانې نو زه په دې مبارک مجلس کې او په دې وخت کې الله سبحانه وتعالی نه دا سوال